سلامونه دوستانو، راځئ چې دغه پوښتنې سره د دغه جملې جوړې کړو. دوه پوښتنې کړې دي، یوه پوښتنه به زه ورته جوابوم او بله پوښتنه به تاسو په کمنټونو کې ورته جوابوئ. انشاءالله تاسو به هم د الماني ژبه کې بهتري راځي او د دغه دوست به هم مشکل حلیږي او دوستان به هم زده کړه کوي. زما مطلب صرف دا ده چې تاسو ورته په الماني ژبه په کم وخت کې زده کړئ. وایي دا زما عادت دی. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Das ist meine Gewohnheit. Das ist meine Gewohnheit. دا زما عادت دی. او بله جمله وایي دا وایي چې زه نه غواړم داسې وشي، زه نه غواړم چې داسې وشي. نو دا جمله په الماني ژبه کې څنګه ویل کېږي دوستانو؟ کولی شئ کمنټونه وکړئ د لیاقت الماني په پوښتنې سره او هغه به ستاسو کمنټونه ووي چې د هر چا صحیح و. زه به هم په کمنټ کې تاسو ته وایم چې دغه جمله صحیح ویل شوې ده. نو راځئ چې الماني ژبه په ګډه سره دلته زده کړو.